محمد اسماعیل په خپل ځمکه کې غنم کرلی و چې سیلاب ورته ټولې ورانې کړې. هغه لکه سلګونه نور سیلاب ځپلي اوس د خپلې کورنۍ مصرف پیدا کولو د سرچینې په لټه کې دی. دا 12 جریبه ځمکه ده، ټول سیل یوړه. نه پوهېږم چې څه وکړم، د ځمکې تیږې لرې کوم، وګورم چې څه کولی شم. په فلول کلي کې د خلکو اکثره کورونه ویجاړ شوي او په سخت وضعیت کې د خیمو لاندې ژوند کوي. دغه سیلاب ځپلي اوس د مرستې غوښتنه کوي. موږ له حکومت څخه غواړو چې زموږ لپاره کور جوړ کړي. دا مو غوښتنه ده، سرپناه نه لرو. تاسو ګورئ چې دلته ژوند کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو صندوق ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله له 80,000 زیات خلک اغېزمن شوي دي. سخت سیلابونه چې په تیرو اونیو کې راووتل له 80,000 زیات خلک یې اغېزمن کړي دي. دا خلک په هغه ولسوالیو کې ژوند کوي چې د خوړو امنیت پکې کم دی. د دې بنسټ په وینا د خوړو نړیوال سازمان د سیلاب ځپلو اړتیاو پوره کولو لپاره 14.5 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د بنسټ تیر کال د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونو افغانانو ته بیړنۍ مرستې درولې وې.